یو کلیپ درنه کوم بالکل یې وکړه که جواب دې راکړه او جایزه لري او که جواب دې رانه کړه دا پاپړ ټول زما ولې دا پاپړ نه راکړې غریبان خلک یې خرڅوه دغه دکې څونه پیدا کېږي والله د ورځې 100 روپۍ 50 روپۍ مسافر یم دلته خوست کې خوست کې مسافر ښځه سمه ده مونځ څو وخته په یو مسلمان باندې فرض دی 15 وخته الحمدلله شکر خدای پوره 15 وخته ها یو بله ته چې جواب راکړې سوالونه به زیاتېږي لږ کوم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه نږدې یاران څو دانې وو 4 دانې شک دی بس لرو دا دی جایزه دا واخله بس نو ده باندې به څه شی کوې چې مننه بس دا یو شی دغلته لیکلي که نه مجاهد څلور لارې غرب طرف ته هغه سټیډیم نه دی کتلی دی 11 بجې دا نیم ساعت وروسته هلته ځان راسوه اوړه و غوړي و دا شیان به درته درکړم تا نه یو پوښتنه کوم او که جواب دې راکړه جایزه ده ښه غټه جایزه ده صحیح ده زموږ ستاسو د خوږ نبي نوم څه دی آخري پیغمبر څه دی محمد صلی الله علیه وسلم ماشاءالله زه تا ته جایزه درکوم جایزه کې فقط دا کارت درکوم څه دا کارت دا واخله خالی کارت دی بس دی په ده باندې څه وکړې په ده به څه وکړې نن 11 بجې به هلته ځان راورسې تا ته به اوړه بوره غنم غوړي هر شی ورته درکړو صحیح ده که نه دا پلی دی ما د تاریخ تېره ښکاري څرنګه ښکاري داسې شخې دي تاریخ پې تېر شوی نه دی نه ولې دا تاریخ نه لري نه دا تاریخ څه وایې یوازینی شی دا دی چې تاریخ نه تېرېږي یو وړه غوندې پوښتنه درنه کوم جواب که دې راکړه جایزه ده او که نه بس ته پلی خرڅوه موږ به ځو صحیح ده کوم لمونځ دی چې سجده پکې نه وي هغه جنازې مونځ دی روي شک دی ماشاءالله ښه جایزه خو دا خالي دا کارت دی او موږ تاسو ته اوړه دي غوړي دي او دا شیان به درکړو صحیح ده خوشحاله سوې هغه کوم لمونځ دی سجده پکې نه وي جنازې او دا یې زده وه ښه وه سړی ماشاءالله سې تکړه یې ښه سوال جواب دې راکړه زه به تا د جایزه کې دا کارت درکړم چې به نن راشي ښه 11 بجې دا اوس یو ساعت وروسته هغه کوم لمونځ دی چې سجده پکې نه وي سجده پکې نه وي د جنازې لمونځ دی که نه وي شکل دا جایزه ده ښه دا واخله بس ځان سره یې وساته بس صحیح نه دلته مې یو ادرس لیکلی ښه پوښتنه خو دا زموږ ستاسو آخري نبي نوم څه دی پیغمبر نوم رسول الله صلی الله علیه محمد رسول الله صلی الله علیه بس بهترینه جواب دی راکړ دغه جایزه ده ته دا واخله نور خو پکې شی نشته نه بس دا ځان سره کړ لږ یخ واړه ته ستړی کېږې خو نه دا خو سمه چانټه ده نه د ورځې څومره پیدا کوې یو ورځې 50 اتیا سل ډېرې پیسې دي که نه زکات پکې ورکوې که نه ولې نه څو روپۍ زکات دي چا مناسب کړي څومره مناسب دي چې مناسب هغه کوم لمونځ دی چې سجده پکې نشته هغه د جنازې بېشکه دي دومره تکړه سړی ماشاءالله بس دا جایزه ده ښه زموږ ستاسو د آخري نبي نوم څه شی دی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم تکړه سړی دی ماشاءالله دلته ځان نه ورسه صحیح ستړی کېږي خو نه چې ټوله ورځ ګرځې ولا خو څه وکړې مجبوري دو ډېره مجبوري دو مه کوه دومره به نه یې الحمدلله عمر یې څومره دی عمر خو دغه 15 کاله نه ماشاءالله صحت باندې خو ښه یې څه وکړې ځای د خوست یې که نه د خوست یې که د خیست خوست یې ښه ماشاءالله ښایسته ښار دی الله دې همداسې نور هم ښایسته کړي یو پوښتنه وړکۍ غوندې ده جواب به راکړې وایي که ښه ښه ځه دغه زموږ ستاسو د رسول نوم څه دی آخري پیغمبر نوم څه و محمد رسول الله ماشاءالله ښایسته جواب دې راکړه دغه وخت لګه که ښه دغه ځای ته ځان رسوه تاسو یو هم نظر کار نه کوئ نه کسه ټول نظر کار نه کوي نابینا دی ښه ماشاءالله زمن یې روغ دي شاته ونه لګي هغه واړه دي حاجي صاحب دا د ورینونه کېږي عجیبه نظام دی د الله تعالی ښه اوس دې خوا بس کور کې 9 نفر او ټول الله تعالی سترګې ترې اغوستې دي نو زه یو خبره دا وکړم که نه چې د الله تعالی تقسیمات دي کیدای شي په ده کې به حکمت وي که نه
او الله تعالی هغه حیات شریف دی کنه وعسى ان تکرهوا شیئا وهو خیر لكم کنه همداسې ده کنه نو که دلته نظر نه هلته خو جنت شته او بس تر ټولو بهترینه غوره ځای هغه دی دنیا خو ډېر کم عمر دی صحیح زیر ژوند ده کنه خوانې تېر بشي که بغام یې تېر بشي او راځه هغسې کښېنه چوکۍ ته کښېنه ماشاءالله دی تو عمر کې برکت وشي دا مکمل ستاسو ته دلته کښېنه شاته دغسې کښېنه دلته کښېنه دا هغسې چوکۍ ده خیر ها دې خوا کښېنه قاضي صاحب دغسې کښېنه دا ستاسو ښایي صحیح شو حاجي صاحب چیرته دي ګوره ښه یو بوجۍ اوړه دي یو من لوبیا ده یو من بوره ده 2 منه ښې وریجې دي او 2 دانې بوتله غوړي دي بس دي که نه انشاءالله کښېنه ها ته داسې کښېنه ها سمه ده ته کښېنه دلته کښېنه شاته دغسې اخوا بچي دې شته والله وړه 14 کسه یو ها 14 نفره لاس دې په څه شي وینې کړی لاس دې وینې کړی که نه دقه دی ده ها دا کېده دا داسې کېده دغه دلته کېده چې دا وینه وچشي دا کاغذ پې او کاغذ پې کېده ښه کلک کې چې وینې پاکې شي صحیح ده السلام علیکم ورحمت الله دوستانو دغه هورونه او خویندې دلته ناستې تاسو ولیدل غربت دی نهایي غربت دی الله تعالی دې اسانه کړي او په دې به هم شکر وباسو پرون مې هم یو کلیپ کې ویلي و چې د مسلمانانو داسې تخت و راج و چې یو وخت کې عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د زکات د خلکو نه راجمع کړی و بیا اعلانونه کول څوک نه و چې هغه زکات ورکړي نو هغه چې کوم غنم و یا نور څه د هغه وخت په حساب بحرونو ته یې غورځول تر څو یې میان وخوري یا مثلا په دشتو کې غورځول چې مرغان وخوري اوس امت په داسې حال کې دی ولې باید داسې شي نو په کار دا ده چې موږ تاسو کار وکړو خپل امت ته انشاءالله اول خپل هیواد ته بیا هغې نه وروسته ټول د مسلم امت غم او فکر سوچ وکړو نو دا د هر مسلمان یو ذمهواري یا مسؤلیت دی نو دعا به دا کړو چې الله تعالی دې نور زموږ په وطن کې ټک هم ونه کړي الله تعالی داسې وخت راولي چې تر څو پورې زما مور دې ته احتیاج نه شي چې دغه محدود کمو شیانو ته احتیاج شي الله تعالی داسې وخت راولي چې زما بچی یتیم نشي زما مور بوره نشي زما خور کونډه نشي فقط دغه آرزو او امید دی خوست ښایسته ولایت ته راغلي یاستو او دلته مو الحمدلله 200 فامیلونه راغوښتي دي او هغې لپاره مو دغه شی زموږ وسو توانو دا مرتب د دې په واک کې ورکړ او زه د دې ورونو او خویندو نه معذرت غواړم دی دلته ناستو انتظار یې وکړه دا به موږ ته بخښنه کوئ ځکه او څوک حاجي صاحب دا د یو عجیبه انسان دی ښه ما ورته وختي ویلي وایي زه د کوم ځای بغلان کوچیان د خوست اوسېدونکی نو ما ورته وختي ویلې مې چې 10 ځوانان تا سره نشي رسېدلی همداسې ده په دې یو خپه باندې زه ګاډۍ چلوم د 14 کاله کېږي خو بازار زه ګاډۍ چلوم پښه دې په څه کې لاس ورکړې د شوروي پټي کې بام والا یم دغه دی اوس زه زوړ مجاهد یم ته زوړ مجاهد الله دې درته قبول کړي امین د تاسو ته خدای په دنیا ښه مارو کې خدای دې تاسو ته په کروڑ بدلې ده چې دا خور اجازه د یو کوم قسم د کوي ته تا بیا خدای خدای ته چې دا ټول په یو سترګه وکتله خدا دې حق دی موږ څه یو موږ خو یو ځینې حیثیت لرو صحیح ده نو که غواړئ موږ سره یو ځای شئ واتساپ نمبر مرستو لپاره لینکونه شته نو هیڅ بهانه نشي پیدا پاتې کېدلی راځئ دې ملت ته یو څه وکړو الله دې ټول مرسته کوونکو نه راضي شي او خدای پاک دې زموږ په دې وطن باندې خاص رحم وکړي دا خو همغه جایزې کارت دی یقین خو دې راغی صحیح دی که نه دغسې صحیح سوالونو ته جواب ورکوه زه خیر اوسي چې اول دا کارت درکړه تا ویل چې دا نو څه جایزه شوه که نه کوم سوال مې نه کړه ته وایي هغه کوم مزه چې سجده نسته وکړي بیا تا څه شی ویلې ما درته ویل جنازې ښه زه صحیح دی اوس خو د یقین راغی ګوره داسې مشران دي ښه وختي مې ورته ویلی مې ژوند څنګه تېرېږي ویاره د خپل ژوند نه الله نه بغیر شکایت بل چاته نه کوم په والله هغه خبرې هلته وکړه تر اوسه مې زړه کې دا به ډېر وخت ځای کړي دا یو سبق دی ځینې مشران داسې چې د هغې خبرې د هغه کوي که نه کاڼي کرښې ده ته ما ویلې ژوند څنګه تېرېږي دا ډېر په سختۍ روان و وایي یو خبره ورته وکړم د الله نه بغیر بل چاته شکایت بنده ته نه کوم او دا واقعیت دی بنده به څه او د هغه ورکړه به څه که نه بس په همدې ځای به سره راټوله کړو السلام علیکم